سلامونه ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. دوستانو زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دا ویډیو مو هم د تل په څیر د خوښې وړ وګرځي. دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته د ایس نیټورک نوي اپډیټ معلومات در خپروم چې دغه نوي اپډیټ معلوماتو کې تاسو باید یو سیټینګ تر سره کړئ که تر اوسه مو نه وي تر سره کړی. که چیرته دا سیټینګ ملګرو تاسو تر 28م تاریخ د دغه میاشتې یعنې تر 8 ورځو پورې تر سره نه کوئ، نو ستاسو د ایس نیټورک ټول ټوکن به وسوځېږي او ټول به صفر شي درته. نو راځو د خپل ویډیو په طرف چینل سره لایک چینل سبسکرایب ویډیو در سره لایک کړئ. راځو ملګرو ګورئ څنګه چې تاسو وینئ په ایس نیټورک کې وارننګ راغلی دی، دا پورته یې کتلی شئ. په دې کې ښکاره لیکلي دي وایي که تاسو تر 28م تاریخ پورې ایس نیټورک ته ادرس ورنه کړئ د بین بي سمارټ چین، نو ستاسو د ایس نیټورک مکمل ډول سره سوځي. دلته ګورئ لیکلي دي ښکاره. نو دغه ویډیو کې که تر اوسه چا ایس نیټورک ته د ویډرا ادرس یا د بین بي سمارټ چین ادرس نه وي ورکړی، دغه ویډیو کې مکمل طریقه له ټرست والټ هر والټ څخه زه اوس تاسو ته ښیم. دوستانو تاسو به لومړی راشئ، دا ګورئ دغلته د ایس نیټورک د ویډرا لپاره ادرس ثبتېږي. تاسو کولی شئ دغه ادرس لار والټ ته ورکړئ، کوم فرق نه لري ملګرو. کولی شئ له اوکې ایکس والټ، ټرست والټ، میټاماسک والټ هر والټ نه ورکړئ. تیر ځل مې یو ویډیو هم تاسو ته جوړه کړې وه چې کولی شئ تاسو له اوکې ایکس والټ څخه ایس نیټورک ته د ویډرا ادرس ورکړئ. اوس راځم تاسو ته له ټرست والټ څخه دغه طریقه ښیم په دغه وړه ویډیو کې. لومړی به ملګرو زموږ ټلیګرام چینل ته راشئ. د ټلیګرام چینل لینک مې لومړي کومنټ کې ایښی. دلته ګورئ تاسو ته ما د ایس نیټورک کانټرکټ ادرس اچولی. رابشئ دا کانټرکټ ادرس به کاپي ونیسئ. صحیح ده، کاپي چې مونیو لاړ به شئ ټرست والټ ته خپل. فرق نه کوي دوستانو، ټرست والټ هر والټ تاسو سره وي، تاسو کولی شئ ایس نیټورک ورته ویډرا کوئ. هېڅ کوم فرق دا نه کوي چې هر والټ یې څنګه چې مو وویل، کومه مهمه نه ده. دلته چې راغلی ملګرو لومړی به تاسو پورته دغه ګورئ، هغه د سیټینګ په نښه، په دې باندې به کلیک واخلئ. سمه ده، په دې باندې به کلیک واخلئ. دا پورته دلته تاسو ته داسې یو صفحه راځي. دلته به بیا تاسو په دغه جمع نښه کلیک واخلئ. دلته به ایس نیټورک موږ خپل والټ کې اډ کړو. سمه ده، داسې یو صفحه راځي. دلته به په دې نیټورک باندې کلیک کوئ، دا به له ایتریوم لرې کوئ، بي ان بي ته به یې واړوئ. راځم په بي ان بي سمارټ چین کلیک کوم. صحیح، بي ان بي سمارټ چین چې مو کلیک کړ، هغه کوم ادرس چې مو زموږ ټلیګرام چینل نه کاپي کړی، دلته به دا پیسټ آپشن وهي، هغه خپله پیسټ کېږي. چې دا ووهل شو، دا لاندې آپشنونه ګورئ، ایس، سمبول او دا هر څه په خپله نور سره راځي. نو تاسو به بیا یو کار کوئ، لاندې به دا امپورټ آپشن ووهئ. سمه ده، دا چې مو ووهئ ایس نیټورک ستاسو په اکاونټ کې دغه ایډ کېږي. دا وینئ ایس نیټورک ایډ شو موږ ته. دلته به اوس څه کوو، راځو به د ریسیو ادرس به راخلو. ریسیو باندې به کلیک کوو. دلته ګورئ موږ ته دا ډول یو ادرس راکړه. دلته به دغه کاپي آپشن وهو، دا به کاپي کوو. چې کاپي مو کو بس له دې ځایه ووځئ، راشئ ایس نیټورک ته. ایس نیټورک کې به اوس دغه ادرس موږ ورته سلیکټ کړو، تر څو دغه کې بیا موږ ته ویډرا هم زموږ ټرست والټ ته راورسېږي او ټوکن مو هم ونه سوځي. دلته ګورئ خپله لیکلي دي بي ان بي سمارټ چین ادرس، په همدې به کلیک کړو. ګورئ ما له مخکې ادرس ثبت کړی. تاسو کولی شئ په دغه ځای کلیک کړئ. دا ګورئ دلته ما خو ادرس ثبت کړی ده، زه نه غواړم بیا ثبت کوم، خو تاسو ته طریقه ښیم. دې تاسو راغلی مثلا دا ګورئ ادرس به دلته واچوئ او دلته تایید د ادرس، دا ګورئ په شین رنګ کې لیکلي تایید د ادرس، باندې به کلیک کړئ، ستاسو ادرس ډایرکټ تایید کېږي. دوستانو دونه اسانه او راحته. نو دا سیټینګ که چا ونه کړو، څنګه چې دلته خپل ایس نیټورک هم اطلاع ورکړې، نو ټوکن به ټول تر 28م تاریخ پورې وسوځول شي. او همداشان دوستانو به ځینې ملګرو پوښتنه کوله چې د ایس نیټورک مایننګ زموږ ولاړ ده او همداشان له موږ نه کوینونه هم کمی. دا څه وجه ده ملګرو؟ ایس نیټورک یو لوبه له موږ سره وکړله، نو څنګه چې وینئ زما خپله 15,000 کوین ول، اوس 20,000 کوین پاتې. نو دی تر 28م تاریخه دغه ټوکن سوزي لري او دغه ټوکنونه چې چا ماین کړي ټول ترېنه تر یو حده سوځئ. نو تر 28م تاریخ وروسته بیرته مایننګ وازیږي، بیا کولی شي خپل ټوکن جمع کوي. نو دوستانو دغه زموږ ویډیو وه، ویډیو در سره خامخا لایک کوئ، نور مو پوښتنې سپارم.